پلیټفورم باید د یو فکر د نظریې خلکو په خدمت کې او دا عادلانه نه ده. پرېږدئ اجازه ورکړئ هر څوک خپل نظر ورکړي او بیا بحث مخې ته لاړ شي. مهرباني یعقوب صاحب. متاسفانه عمرخیل صاحب دلته موضوع دې ما له ذهن نه وباسي. دا ملګري ما ته فقط 2 نیمې 3 دقیقې وخت راکړي، زه د خپل موضوع خپل بحث دا یو تسلسل ته واړوم او دا مخ دلته د خپل عیش او عشرت زندګي کې څو دانې غریبانان چې د 10-20 روپۍ دپاره سر ماتوي په هغوی باندې د خپله مقابله او د خپل مقاومت مخ ته وړي. طالب خوشحال کاله له والي واخله، له خپل رهبر او امیرالمؤمنین نه یې واخله تر ادنا عسکره پورې په همدغه افغانستان کې وه. په همدغه افغانستان کې خپل مخالف واهه وټکاوه، په سیاست، په نظامي میدان، په هر میدان کې هغه خپل هڅه وکړه او بالاخره یو لوی قوت او لوی طاقت هغه یې بالاخره پسې واخیسته. او ویلې چې موږ یو، موږ دلته خپلواک یو، موږ آزاد او استقلالیت لرو، موږ پوځ لرو. د امریکا له لاس اخیستو نه یو هفته هم هغوی مقاومت ونه سو کړلی، بالاخره له تیارو پسې سریح شول. راځئ دغه حقیقت هم چې طالب څوک څه غواړي او له داعش سره څه رقم تفکیک ده. زموږ جهاد لا هم نه ده ختم، اوس هم د باغیانو د خوارجو په وړاندې زموږ جهاد روان ده. اسلام نړۍ ته روانه ده. اسلام زموږ دین دی، اسلام زموږ افتخار دی او اسلام به تر هغه وخته پورې پالو تر څو زموږ په بدن کې سا وي. افغانستان یو داسې هېواد دی چې دلته نه هم شرقي قوانین او نه هم غربي قوانین انتن ورکوي. افغانستان د افغانانو ملک دی، دا د مسلمانانو ملک دی. په دې ملک کې هر څوک کله اسلام سره راځي، اسلام پالي او د اسلام دفاع کوي، د اسلام ارزښتونو ته تقدس لري، هغه سړی به په دې ځای کې پاتې کېږي. او هر څوک چې د اسلام مخالف دي هغه د روسانو د غلامانو د امریکانو د غلامانو سرنوشت نه هېروي، هغه به په همغه سرنوشت باندې مخ ته ځي. مننه. مننه اوقاف صاحب. یو جانان صاحب یو زه 2 پوښتنې لرم. اوقاف صاحب تاسو وویل چې افغانستان یوازینی د مسلمانانو کور دی. دا منو چې الحمدلله افغانستان د مسلمانانو کور دی. په افغانستان کې خو یهودیان هم وو، په افغانستان کې خو سیکان هم دي. تاسو نظر په دې اړه کې څه شی ده؟ او 2 تاسو وایئ چې افغانستان اوس د اشغال نه ختم شوی دی او اوس دلته ټول په یو رقم ژوند کوي. نو بغاوتګران او دوی دي، دا بغاوتګران څوک دي؟ تاسو څوک په دې بغاوتګران کې ګڼئ؟ مننه. ما داسې نه دي ویلي چې افغانستان یوازینی د مسلمانانو کور دی. ما ویلي افغانستان د مسلمانانو کور دی. غوڅ اکثریت مسلمانان دي، 99.9% دا افغانان مسلمانان دي او هغه 1% اقلیت پکې زندگی کوي. هغو ته موږ احترام لرو. کوم اصول چې په اسلامي ممالکو کې اسلام هغو اقلیت ته ورکړي دي هغې ته موږ احترام لرو، چې ښه تاسې مثالونه هم وړاندې کولی شو. او په افغانستان کې باغیان هغه خلک دي چې هغوی د مقاومت په نوم باندې دلته د فرانسې او د نورو هغو هېوادونو چې هغوی تل د افغانستان سره او د افغانستان له استقلالیت او ازادۍ سره دښمني کړې ده، د هغوی اهداف پلي کوي. د مقاومت په نوم باندې او د داعشیزم په نوم باندې هغه د هغوی په وړاندې زموږ جهاد اوس هم روان ده او دا به روان وي انشاءالله تر هغه تر څو د دوی بوټی له دغې پاکې خاورې څخه د دوی د پلیت بوټی وځي. اوس وخت راکوي. مننه اوقاف صاحب. یو نور هم پوښتنه لرم، بیا جانان صاحب تاسو ته راځو. اوقاف صاحب د مطیع الله ویسا تاسو جانان صاحب یو دقیقه لطفا دا مهمه ده. جانان صاحب دا مهمه ده. د مطیع الله ویسا آیا دا هم یو بغاوتګر ده؟ تاسو دا نیولې یاست او د 2 ورځو نه ډېر کېږي که پوښتنه و که هر شی و، خو په دې 2 ورځو کې به ختمېده که نه؟ د دې څه مسله ده؟ د افغانستان یو اوسېدونکی دی، یو افغان دی، موږ ورته احترام لرو. خو چې کوم کارونه یې کول د بهرنیو هېوادونو سره او د بهرنیو موسساتو سره د اړیکې د حکومت له ناخبرۍ پرته
دغه یوازې په افغانستان کې نه بلکې حتی په امریکا کې هم دا یو جرم ګڼلی کېږي. څو ورځې مخکې د موږ ځینې اسلام پالو ملګرو د امریکا د قانون هغه ماده راوړې وه، په ټولنیزو رسنیو نشر کړې وه، نه پوهېږم د امریکا وه که د برټانیې وه، چې د هغه هېواد د هېڅ وګړی د بهرنیو البته د موږ ځینې مخالفینو ستاسې د امریکا په قانون یا د برټانیا په قانون ولې استناد کوئ؟ قانون ته احترام لرو. موږ وایو هغه خلک چې هغوی هغه قوانینو په چوکاټ کې او لروی هم مجرمین بلل کېږي، یوازې د موږ د قوانینو نه. متي ولاوي صاحب د زده کړو کمپاین ښه کار و، باید کړی وای، د دغې ملاتړی زه هم خو دا د زیانو او دغه نظام بالاخره دې ته مجبور شو چې له ده څخه پوښتنې ګروېږنوي چې ممکن دی اوس هم له پوښتنو ګروېږنو لاندې وي. آیا د یو بهرنۍ نماینده سره کتل دا د نظام سره مخالفت دي یا د تاسو پلویان چې دلته په ټویټر کې په سوشل میډیا کې دي دوی عکسونه اچوي د مطیع الله عیسی او د نورو د نجونې او ښځې او په هغه عکسونو کې یو زه هم یم او زه هم د دې کمپاین ملاتړي مې کوله چې د نجونو مکتبونه خلاص شي. دوی وایي چې دا ټول نجونې چې هلته د مطیع الله عیسی سره چې کار کول یا دې سره همکاري کول دوی ټوله دا بېلاره کول یا ځینې خلکو حتی دا تورونه هم لګوي چې دوی افغان نجونې نور خلکو باندې خرڅول او دوی زموږ عکسونه په بېلابېل سوشل میډیا کې لګوي. د تاسو نظریه په دې باره کې څه شی ده؟ په کار نه ده چې په اشخاصو غونګېږو، خو فقط دومره ویلی شو چې دغه لیدنې کتنې له بهرنیو وګړو سره دا د نظام په ناخبرۍ کې جرم دی، یوازې د افغانستان په قانون کې نه بلکې د نړۍ په نورو قوانینو کې هم جرم دی. البته دلته ځینې خلک څه شخصیت وژنه کوي، په هغې زه بحث نه کوم، دا د سرک چوک خبرې دي، په کار نه ده چې موږ او تاسې دا د نظام رسمي نظر وبلو. اوس وخت مننه جانان صاحب، مهرباني وکړه. جانان صاحب وقاف صاحب محترم دوه درې خبرو ته اشاره وکړه. دوی ویل چې دلته به کفارو د افغانانو خوندو په څڼو کې لاسونه وربندول او دا حقیقت هم ده او د دې ټول ذمهوار ملا صاحب ملا عمر ولې هغه رادعوت کړي و، د پوښتنه باید له ده نه وشي. دی تښتېدلی، دی له جهاده تښتېدلی او یو اسباب هم تر اوسه له جهاده نه و تښتېدلی، بلکې دوی وتښتېدل په 6 ساعتو کې افغانستان ورته پرېښوده او چې ښه خبر چې موږ د امریکې د زور بانه یې غوښتار شی کوله. دا بل د خبره وکړه چې وطن ته راسئ. ګرانه موږ 20 کاله وطن کې وو، تاسو 20 کاله باندې وئ، خو موږ پیغور در نه کړ، کله مو هم درته ونه ویل او نه به زه چاته دا پیغور ورکړم چې ته وطن ته راسه بیا سره ګورو. د موږ خو یو 15-16 کاله اوسي. د مسلمان افغان نه د مسلمانو یوه ولس ځکه د کفارو له قدمو لاندې او څوک له دې کفارو سره خبرو ته کېناستو هغه واجب القتل دي. د مولوي صاحب د عبدالله چې د طالبانو لوړپوړی و بلکې د ملا عمر صاحب ښی لاس و، د هغه فتوا مطابق اوسني طالبان مصران واجب القتل دي. ولې فلسطین داسې ډېر وطنونه خاوره څه ده دا د کفارو د قبضې لاندې دي او تاسو ورسره کېناستئ. هغو چې 20 کاله مخکې په کومه خبر راغلي وو چې القاعده به نه ساتئ، 20 کاله بعد هم ورسره ومنله، افغانان هم پرې ووژل، خو په اوله ورځ به هم ورسره منلې وه، په اوله ورځ به هم د القاعده نه ساتل په دې وطن کې. او 20 کاله بعد او بیا تا بله خبر وکړه وایي جهاد جاري ده. نه 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 ګران، تا د دوحې د تړون مطابق چې سبا په افغانستان کې امام مهدي را پیدا شي تی باید په خلاف وجنګېږي. ولې تا په دوحه کې دا تړون کړی، په دې د امضا کړی چې افغانستان خاوره به نور دنیا ته خطر نه. نو که له دې جنه جهاد خپرېږي یا له دې جنه د دعوت کار کېږي تی باید مخه ونیسي. بلکې د محترم ذبیح الله مجاهد خبر دا دغه خبره په میډیا پرته ده، هغه لا دا هم ویلي دي وایي که چیرې
د پاکستان په خلاف د افغانستان کې چا کوم کار وکړ هغه به د غدارۍ د اکټ لاندې هغه به ورور هغه کېږي هغه سره به فیصله به پرې کېږي دغه قانون لا تر اوسه په پاکستان کې نه لکه تاسو یې څه کوئ نو دغه سوالونه محترم تاسو ته راجع دي اسلام جای په جای ولاړ ده جهاد جای په جای ولاړ ده د هجرت دروازې بندې سوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې به د شام د مسلمانو پوښتنه کېدله د دنیا د هر ملک د وطن پوښتنه به کېدله تاسو اوس د کوزې پښتونخوا د مسلمان مطابق تاسو تړل سوي کنه تاسو یې جواب وایي مننه عقاب صاحب مهرباني وکړئ مننه کوم اول خو دا ده چې سوي یو څه لوړ هم ده چې افغانستان ته امریکا چا راوسته ځکه په دې موږ ډېر بحثونه کړي دي دلته هغو ملګرو چې هغوی نړیوال سیاست نه آګاهي لري په رسنیو کې یو څه پیشقدمي لري له ما او تا نه دلته معلومات زیات دي هغوی په دې ډېر بحث کړي دي راځي دغه تاسې ادعا د یو 2 دقیقو دپاره ومنو چې افغانستان ته امریکا ملا عمر راوسته وخت کې امریکا ملا عمر راوسته نو ملا عمر بیا ولې مقاومت ته مټې رابډوهلې باید ملا عمر د تاسې په څېر د بود کنفرانس کې ورسره ناست وای د تاسې په څېر یې د باګرام اډې ته دعوت کړی وای او د خپلو سرتېرو په منځ کې ډیکه کړی وای نو ملا عمر باید د دوی بوټواکۍ او د دوی غلامۍ او د دوی هغه دفاع ته کار کړی وای نه داسې ملا عمر په وړاندې فولادي ګزارونه وکړل او بالاخره یې دې حد ته راوسته چې د دوی غلامان ورڅخه یتیمان پاتې کړل بې سرنوشته پاتې سول د امریکا په وړاندې له خپل مرګ وروسته 2-3 کاله مقاومت وکړ بله خبره د ملا عدالله د فتوا ده فتوا باید وپېژنو فتوا چاته ویل کېږي او څوک یې ورکولی چې ملا عدالله غریب جهادي قمندان د افغانستان په سطحه واقعا ټول ورته احترام لري خو مفتي نه وسې ته یې فتوا یادوي فتوا هغه څوک ورکولی شي چې هغه له اسلامي دولة الکبرا وروسته د تخصص زده کړې وکړي فتوا هغه څوک ورکولی شي او ملایان په خپل علمي باب کې د تشویق یو باب لري په ډېرو وختونو کې د خلکو د تشویق لپاره د محرماتو څخه د منع لپاره یو څه تیزی کوي د نیکو اعمالو د تشویق لپاره هم یو څه تیزی کوي وایي چې دا نیک اعمال ډېر وکړي له بدو څخه ډېر ځان وساتئ د ملا عدالله اول خو د فتوا سړی نه دی چې تاسې دا د ملا عدالله خبره د فتوا یادوئ واقعا خبره کړې ښه خبره کړې دا د تشویق خبره ده باید چې دا نن جانان ما سره د امریکا د دفاع په سر په دغه ځای کې بحث کولی باید جانان د امریکا د مخالفت بحث کړی وای که په جانان کار شوی وای مفکوره او عقیده یې ور جوړه شوې وای پلار او نیکه یې پې کار کړی وای نن به دغه خبره چې جانان کوي دا ماته نه کولی د دې پر ځای د امریکا په وړاندې د مخالفت او د نفرت خبره به یې کولی د ملا عدالله خبره په خپل ځای ده بل جهاد پای نه دی موندلی هغه خلک چې 20 کاله جهاد ته فساد ویلي طالب یې ترهګر او تروریست معرفي کاوه د امریکا یرغلګرو ځواکونو یې دلته 16 ساعتې معرفي کول هغوی د ماته د جهاد خبرې نه کوي هغوی قطعا جهاد پېژنې نه یا له جهاد سره هېڅ تعلق نه لري یا جهاد ته فساد ویلي هغوی د موږ ته جهاد نه تعریفوي موږ له نورو خلکو څخه جهاد ښه پېژنو زموږ جهاد ما درته چې اوس هم د باغیانو او د مقاومتګرانو په وړاندې د خوارجو په وړاندې روان دی خپله جغرافیه به اول له دغو خلکو تصفیه کوو پاکوو به او له هغې وروسته به نور بیا د موږ داعیه نور هم پرمختګ کوي هغه خبرې چې هغه سیاسي اړخ لري نور دلته نه غږېږم خو جانان غریب دلته له اوله تر اوسه پورې د قرار په تقلید روان ده باید موږ په افکارو کې تنوع رامنځته کړو خپلې خبرې وکړو د بل چا تقلید ښه نه دی مننه کور ودان بالکل موږ ته معلومات اوسې په 40 میلیونه د اپتې به خرڅوي همدا جهاد او القاعده به هم خرڅوي ځکه لږ تاسو سره اختلافات لرم که نه هماغه کفار چې ته د خلاف باندې ډېر افتخار کوي جهاد کوي که نه او د تا په د کوټې په هغه باندې یو بمبار هم ونه کړ د تا نوم دې په تور لیست کې ده او دوبۍ او هغه ته ځې یو ورځ یې ونه نیولې انس حقاني په هغې کې اوکې جناب صاحب دغه فریاد امریکا ته وکړې ورته 20 کاله موږ تاسو سره ګوره دغه فریاد امریکا ته وکړې ورته موږ تاسو سره 20 کاله خدمت وکړه د تاسې دفاع لپاره هر څه مو درنه قربان کړه ورته اوس طالبانو ته ولې تاسې دومره خلاصه اجازه ورکوئ دا فریاد عقاب صاحب محترم تاسو لطف وکړئ جهان صاحب په خبرې وکړي بیا به تاسې بېرته خبرې وکړئ
مهرباني جانانه کا جانانه کا یو څو خبرې موږ هم وکړو بس د اخري خبر کوم دای ما توای سي زه د پلاني په خلو روان والله په بالله روان زه خپل ځان پیژنم او زه د مجاهدین پیژنم خواني مې پیژندل او د اوسنیم پیژنم چې دوی څومره مجاهد دي په 20 کلو کې یو طالب راوخیا یو چارواکي ملایکی چې رازوړن کړی چې دا غ طالب د سغلا کړی بندي کول به ډیر راوخی خو یو درکې پیدا نو دغه خو اسلام ورورا تاسو له کوپارو سره د دښمنی وکړه شل کال د توای ما جنگ ور سره وک نه امریکا ته په پاکي د تا د پیښور شورا لیدله نه د کوټي جلسې لیدلې نه ملا برادر په جیل کې لید نه انا ساکانی په سر 22 میلیون ډالر انعام نه په باګرام کې لید تاو امریکای په ګټه د افغانانو وزلي مونږ ته یوې دواړه دغه په باروت راوړل په ګوادر کې به خالق نیم به تا ته در پښاکل نیم به درا پښاکل تر اوسه پورې د تا 200 جلسې وسوي په کوټه کې یو دونه لیدله خو املال ظواهري په شیرپور کې لیدل د تا یو د پیښور شورا ونه لیدله یو د تا به جلسې پیسې به درته ټولې دي په تا بمبارو نک نه لیدله خو د ایران وزیر دفاع وزیر د بغداد په ایرپورټ کې ویني او ټارګټ کوي خو انا ساکانی په باګرام کې نه ویني دوه غټي دا اوس راغله دا اوس دوه غټي جرګې دی وکړي مولوی صاحب امیر المؤمنین هم کې موجود او ټول طالبان یو په کابل کې بل په کندهار کې ډرونونه له پاسه در باندې ګرځیدل خو تی د تا د 4000 د 3000 علما او د طالبانو د یو ځای شریکه چې کومه څومره غټه جلسه و دا نه لیدله دا اوس دا ډرون د خبرې د څه لپاره در باندې ګرځي څوک څه درته ونه وایي ملا عمر ملا صاحب هیبت الله څوک ټارګټ نه کی محترمه د 40 میلیونه خو څه نه درکې ویلای دم دا وزلای دم دا پساخیسته دم دا مات کړم دم دا اوس 40 میلیونه درکې دا د تا منطق الله خاطر دا نسی کېدای دا نه څوک مني نه د چا ذهن مني دا هیڅ څوک نسی منلای دا اوس دا په حال امریکا وغواړي والله په بلا که 2 ورځې په افغانستان کې له کابل ورځې دولس کمانډو را کوسوي نو او د تا امارات سلامت سره په شپږو ساعتو کې بیانو یو چپلکه په غزنی کې پاتې او بل چپلکه د هلمند په شګستان کې پاتې او هیڅ څوک نو محترمه مونږ ته معلومات دا سکیورټي د مولا عمر او د هیبت الله اوس امریکایانو نیولې دا ډرون لپاسه به ګرځي جانانه خبرې لنډې کوي که پوښتنه جانانه زه دغه یو لنډه پوښتنه کوم تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ کله چې تاسو پوهېدئ چې امریکا او طالبانو ګډه جبهه جوړه کړه د افغانانو خلاف جنګېدل ته په کومه جبهه کې وي تا ولې د دوی خلاف جګړه اعلان وکړه یو خو ګوره دا داسې ده بله وارې داسې ونه وایي چې زه طالب نه یم یو پوخ طرفدار یو اول دا تن خواهش کوم دا بل وارې بیا سې وایي بیا بد هم ښکاري ما په هغه وخت کې چې مولا عمر امریکایان راغوښتلم ما چیغې ویلې دا کار غلط و چې امریکایانو ته له دې جنه او وروره چیغې ویلې او د زور یې نه او نڅېده هغه وخت کې هم خلاف وم چې د جهاد په وخت کې هم خلاف وم چې وروسته امریکایان راغلل بیا هم خلاف وم ما په 8 کلو 8 کلو کې دومره وکړل چې امریکایان مې تر خپلو اډو پورې محدود کړل شپنی عملیات مې په ودر راول دای کوچلاخ ته تللی د بلغې دای څنګه خبر چې په افغانستان کې د افغان پول او پلچک جوړیږي اته باروت را فشا کړو را سم دستی دا پول رانه و دا پلچک رانه و دا د لشکرګاه د برق په پایا ورانه نو دا هغه دغه څه وخت محترم دلته خالیګاو دلته چې شنو دای تختیدل دلته څوک پکارو چې لدی خلکو سره غږیدل وي او لدی خلکو سره وروره پروتوکولونه کړی لکه اوس د دور سره کړی چې القاعده درته وزنم ټي ټي پی درته ختموم القاعده په دې دنیا کې په دې داعش درته ختموم داعش بدلته نه کومه ته 40 میلیون ډالر دی اکټی راکاو مننه اکا یو خبر مننه
زه خپل د درې واړو ملګرو ته وایم همکارانو ته کله چې تاسو بحث کوئ لطفا تاسو خیر پوښتنې مه کوئ پرېږدئ هر سړي چې خبره نه تاسو مخکې وویلې که نه چې اوس موږ به غلي کېنو د هغه به بحث وکړي تاسو خپله دا خبره وکړه نه زه بحث خو نه یم زه خپله نه خیر فقط یو پوښتنه وه هدف دا نه و چې ما پوښتنې نه معلومات کېږي محترم جانان صاحب محترمه زه د خپلو ملګرو ته تاسې بیا یو بل مثلا که جانان صاحب خبرې وکړي عقاب صاحب به ځواب ورکړي عقاب صاحب چې خبرې وکړي مثلا ملاخیر صاحب به ځواب ورکړي حسینه جانې موږ پوښتنې نه کوو یو اشمه جانې که پوښتنه لري هغه ته به دا حق محفوظ وي عقاب صاحب مهرباني وکړئ په لنډه توګه لطفا نور ملګرو ته مننه خالد صاحب او قدرمن ملاخیر صاحب زه خاتم هم لرم فقط 2 دقیقې وخت تاسو نیسم نور تاسو نه اجازه اخلم جانان صاحب محترم د تاسو دردونه په جای دي واقعا زه تاسو د دردونو درک لرم که نور لري که نه لري طالب په کوټه کې و امریکا نه لیده اوس پار کې دی نه ویني په کندهار کې دی نه ویني دا دردونه د تاسو په جای دي خو تاسو چې ګیله دلته چاته کوئ هغه د ګیلې د اورېدو سړی دلته نشته تاسو مهرباني وکړئ دغه خلک چې له افغانستان نه فرار شوي دي او غریبانان بې سرنوشته په امریکایي کمپونو کې پراته دي تاسې یو متحده یوه مشورتي کمیټه یا په اصطلاح یوه رهبري کمیټه وټاکئ امریکا ته ډایرکټ سپینې ماڼۍ ته لاړ شئ او هلته یوه ګیله ورته وکړئ ګیله په داسې الفاظ ورته وکړئ چې تاسې افغانستان ته راغلی موږ خپل ځانونه خپل مالونه هر څه تاسو ته په واک کې درکړل ترهګر دی ما به درته واځه طالب به چې راته ته به یې وځلې ما به مخې ته درته ایسته کاوه په تا به چې ډز کېده ما به خپله سینه طالب په ماران نه و دغه ګیله هغوی ته وکړئ چې دا خبره د تاسو دوی واوري دا ګیله مو درک کړي دا درد مو احساس کړي له هغې وروسته دوی د طالب په وړاندې یو بل مقاومت اعلان کړي یا امریکا راسي دلته طالب ووژني یا په ډرون وکړي دغه دردونه یې تاسو قابل د درک دي خو دلته دا درد نشي اورېدلی دا یو موضوع دا وه چې تا ویلې چې امریکایان دلته راغله او طالب ورته افغانستان پرېښوده ووته ای موږ او تاسو پښتنو په اصطلاح کې بیا خاص د ما او د تا د کوچانو په اصطلاح کې دوه دانې کسان به چې په کله په غېږه ورغله یو به راچپه کړو راچپه یې کړه بیا به چې دواړه څنګ په څنګ خطا سو وایي دواړه خرې په خرې سول امریکا موږ مات کړي او موږ مات کړل که بیا راځي بیا یې مات کړو بیا یې ماتوو موږ له مقاومت ستړي نه یو خو فقط فرق به دا وي چې پخوا را سره روسۍ زنګ کلشنکوف اوس را سره امریکایي په ګرسو امریکایي ګرسو غوړ امپور او لوی لوی اسلحې دي او دغه تېر امریکا مو چې په 20 کالو کې ماته کړه کېدای شي راتلونکي امریکا بیا ځل په 50 کالو کې ماته کړو خو دا ده چې د تاسې دردونه اورېدلی کېږي ولې دلته یې د اورېدو ځای نه افغانستان کې ختم لرم ډېره مننه خوشحاله اوسئ اوس تاسې نوبت به حسینه جان ته کولای مناسب زه پوهېږم ستاسې نوبت دی خو بیخي ډېرو سړو خبرې وکړې جانان صاحب هم ډېره خبرې وکړې عقاب صاحب ډېره مننه یعنې موږ مشکل نه لرو چې تاسې که هر سړی خبرې کوي موږ محفوظ یې حسینه جان مهرباني وکړئ یوه خبر کوم که اجازه راکوئ بس هلته کوزېږم یوه خبر کومه حسینه جان ډېره په بښنې سره عقاب جانه موږ امریکا ته ورغلي وو زارۍ مو ورته وکړې هغو څه راته ویلې مه ځه که نه زویه هغو راته ویلې داعش راته وزنې ټي ټي پي راته وزنې سلفیان راته وزنې وروره د افغانستان تعزیزات راته ختموي بیرغ ایسته راته چې مسلمان راته ټوټه ټوټه کوي دا د سبا بیرته ده ما ورته ویل زه مسلمان نسم درته وځئ ځکه یې موږ ته رانه کړي مننه سړی خو لاړو نو اوس د چا نه سوال وکړو غلی اسمي هغې وړاندې وویلې چې هغه ختم لري تراویح ته ځي په میاخیل صاحب تاسې داسې وکړئ کوم بل د طالب نظر والا دوست راوغواړئ نو هغه که بلته خبرې کوي نو بحث به بیا مخې ته وځو حیات راغی دې نه به وکړو اگر چې رسمي نه ده دا کس چې رسمي نه دی د هغې نه سوالونه فایده نه لري خو موږ او تاسې کله رسمي یو مولوي صاحب ما سره بلاګ دی ځکه دوی نه ما یو وخت یو سوال کړی و اوري زه یو خواهش بیا کوم ښه ده جانان صاحب لکه چې لاړه ښه تاسې خپله چې ښکته کېږئ هغه ستاسې خپل کار دی موږ فقط دغه بحث درته تنظیموو
او ساغر صاحب د چا په مایک کې د څه ورته وایي مایک چاته مخ خلاصول چاته به احترامي مه کوه. زه همدې مولوي صاحب اصغر په سپیس کې لاړم دلته دا خبره ځکه کوم هلته یو کس و قصدن ماته به قرار صاحب یادو قصدن ښه موږ دا شی نه کوو یعنې که دوی هر شی وایي ودې وایي خپل نظر یې دی موږ دلته وخت ورکوو اما پرېږده چې دوی خپلې خبرې وکړي یعنې تاسې ورته یو دا چې که د جهاد او د اسلامي ایډیالوژي په اساس ځو بیا جهاد او خلیفت هغه وخت فرض دی چې ټول جهان مسلمانان فتح کړي. د طالب دایه څه ده په دې هکله آینده کې پلان څه دی دایه هېڅ شی دی د ټول جهان فتح کول ځکه اسلامي ایډیالوژي په اساس همدغه دی او که داسې دی بیا د دوی خلیفه د نورو ملکونو خلیفه ولې تر اوسه نه دی او که زه دا خلیفه هم شي د دوی هغه ایډیالوژي او دایه اصل مشخص څه شی دی. دویم سوال دا دی چې د ښځو د تعلیم په اساس دوی هر کله وایي چې اسلامي شرایط د مساعد شي. دا په لنډه کې 15 ټکو کې 1 2 3 یا 15 یا 10 ما ته د یو څوک تشریح کړي چې دغه شیان چې راشي د اسلامي شرایط مساعد کېږي دا ما ته یو څوک تشریح کړي. مولوي صاحب اصغر مهرباني وکړه. ډیره مننه میاخیل تاسو ته خالد صاحب ټولو قدرمنو حاضرینو خویندو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه. اول خو کوشش په دا کوئ چې دغه بحث عقده‌ای نه وي او دلته باید بحث وکړو. نو دا خپل خبرې وکړي او موږ عقده‌ای هغه کوي زه وایم دا د حل لاره نه ده باید بحث وکړو. دغه خورس وویلې چې خلافت او امارت دغه د اسلامي تاریخ یو برخه ده. خلافت او امارت دواړه د اسلامي تاریخ یو برخه ده. امارت تر یو وړوکي یا تر یو جغرافیه پورې محدود وي او خلافت چې د هغه بیا تر ډیرو هیوادونو پورې وي. نو که تاسې عثماني خلافت مطالعه کوئ هغه اول کې امارت و بیا وروسته خلافت ته زمینه برابره سوله ذهن سازي وسوله او دغه نه وروسته بیا هغه خلافت سو. نو امارت اسلامي هم اوس د اسلامي تاریخ یو برخه ده او په افغانستان پورې مربوط ده. داسې وروسته به بیا څه کېږي دا بیا وروستۍ خبرې دي. موږ اوس په دې نسو کولی چې د راتلونکي بحث وکړو. او د ښځو د خویندو په باره کې خو امارت اسلامي دلته یو نظام ده او یو